دا یو ویډیو اول را سره واورئ. دا بیان د یو عالم بیان دی. دا یو بیان را سره واورئ بیا خبرې کوو. د تراوو د ختم په شپه باندې مټۍ راوړل هم حرام، د تراوو د ختم په شپه باندې چای څښل او چای راوړل هم حرام، په تراوو باندې روپۍ ورکول هم حرام، په تراوو باندې پیسې اخیستل هم حرام. دا جامه جوړه ورکول چې چا ورکړه مې حرام ورکړو، چې چا واغسته مې حرام واغسته. د دیوبند چې څومره علما دي ټولو لیکلي چې په دې باندې خوراک څښاک، په دې باندې پیسې ورکول، پیسې اخیستل، جامه جوړه ورکول او اخیستل ټول حرام دي. تاسو واورېدل د عالم څه وایي. اوس دا بل بیان در سره شریکوم. دا بل بیان هم را سره واورئ بیا په آخر کې فیصله پر تاسو وي. دا بل واورئ. اب یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ رمضان شریف کے حفاظ کو یا ویسے بھی قرآن کریم پڑھنے والے کو کچھ تعظیم و تکریم دی جا سکتی یا نہیں. کوئی شک نہیں کہ تقریباً تمام بزرگوں نے اس کو منع کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے بھی اصح فی الباب حدیث کا ذکر نہیں کیا جس میں پیغمبر نے ابو سعید خدری کو اجازت دی اور فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن پر ملے. تو چونکہ ان بزرگوں نے فتویٰ صادر کرتے وقت اس حدیث کا کوئی لحاظ نہیں کیا، یا ان کو یاد نہیں رہی یا خیال نہیں ہوا، اس لیے ان فتاویٰ سے ہم معذرت کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں طالب علموں سے قرآن پڑھوانا اور کچھ نہ دینا یا نہ کھلانا پلانا بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے. سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی ہو، لیکن اس شان سے ہو کہ ہر طالب کو ایک ایک ٹیٹرون کا تان ملے، 5,000 5,000 روپے کا نوٹ ملے لفافے میں، اور پستے بادام اور اصل دودھ کا شربت روح افزا کے ساتھ. یہ تعظیم قرآن ہے اور بہترین تکریم اور تعظیم ہے. یہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں میرا تفرد. تفرد سمجھ تو لے کم عقل آدمی. اصح فی الباب حدیث بخاری میں 22 جگہ یہ حدیث ہے. تو جو حدیث پر عمل کرتا ہے وہ متفرد ہے، اور جو خالی فتاوی بزرگان جو ہے نا اس کو گماتے پھراتے وہ متفرد نہیں، وہ تو منحرف ہے. وہ تاسو دواړه واورېدل. دواړه چې دي دیوبندي علما دي او دواړه هم د علماء دیوبند پر حوالو باندې حواله ورکوي. نو فیصله پر تاسو باندې د قضا پر تاسو باندې. زه بس نور هېڅ هم نه پکې وایم، ځکه تاسو ته الله تبارک وتعالی د غومره عقل شعور درکړی دی. فیصله پر تاسو ده چې حق کم یو دی، کم یو پر حق باندې دی او کم یو صحیح وایي. فیصله پر تاسو او قضا پر تاسو باندې.